یو ملګری پوښتنه کړې ده چې د مونځ نیت به څنګه کې. محترمینو، د مونځ نیت په الفاظو باندې، په کلماتو باندې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه قولا نه دي ثابت، خو زمونږ فقها وایي په حج کې، په عمره کې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه قولا نیت ثابت دی. نو د منځونو دا نیت چې دی دام پاغي باندې قیاس کوي. د دې متعلق به یو لنډه حواله درکم. دا البحر الرائق دی، د کنز الدقائق شرح ده د علامه ابن نجیم رحمه الله د پاول جلد او په صفحه 330 باندې په دې نیتونو باندې بحث کوي. دی وایي چې څوک د نفل اراده وکړي یا د سنت اراده وکړي، نیت به په خوله باندې څنګه وایي؟ اللهم انی اريد الصلاة فیسرها لی وتقبلها مني. پښتو کې که څوک یادې دا وایي یا الله زه د مونځ اراده لرم، ما ته اسانه کړي او ما نه قبول کړي. که فرض مونځ څوک کوي نو داسې به وایي اللهم انی اريد ان اصلي فرض الوقت. خدای زه اراده لرم چې زمونځ کم فرض د دې وخت او فرض قضا، یا دی وایي فرض د ماسپښین، فرض د مازدیګر، د ماښام، د ماخوستن، ما ته اسانه کړي او زمانه قبول کړي. فیسره لی وتقبله مني. جنازې نیت چې کوي نو داسې به وایي اللهم انی اريد ان اصلي لك وادعو لهذا الميت فيسره لي وتقبله مني. خدای زه اراده لرم چې ستا دپاره زه مونځ وکړم او دعا وکړم دې مړي ته، ما ته اسانه کړي او ما نه قبول کړي. کم سړی چې مقتدي وي دی به داسې وایي اللهم انی اريد ان اصلي فرض الوقت متابعا لهذا الامام. یا الله زه اراده لرم چې زه مونځ وکړم فرض د دې وخت په داسې حال کې چې تابع کوونکی د دې امام. فیسره لی وتقبله مني. دا ما ته اسانه کړي او زمانه قبول کړي. دا حافظ صاحب وایي دا عوام خلک چې وایي نیت مې کړی دی او نیت کوم، وی دا صحیح نه ده، بلکې داسې به وایي یا الله زه د دې مونځ اراده لرم، ما ته اسانه کړي او ما نه قبول کړي. څنګه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه په حج او په عمره کې نیت منقول دی، د منځونو نیتونه هم په هغې باندې قیاس دي. البحر الرائق اول جلد صفحه 330 او 330.